ټولې دنیا ته د دنیا ټولو نعمتو ته رب کریم متاع قلیل ویلی ده. دا ټوله دنیا او د دنیا نعمتونه متاع قلیل، بلکې ورته متاع الغرور ویلی ده. متاع عربي لفظ ده، دا څه شي ته ویلی کیږي؟ یو عالم کتاب کې د متاع لفظ راغی، د دې په معنا نه پوهېدم، نو روان شوم چیرې چې هغه خالص عربو ته لاړ شم، د هغو نه د دغه متاع لفظ ترجمه زده کړم. روان یم چې کوچیان پراته دي د اعراب، د هغو عربي ډېره فصیحه، نو وایي اواز مې واورېدو چې یو جنکۍ نارې کړې خپلې مور ته، یا اما جاء الکلب و اخذ المتاع، ای مورې سپی راغی متاع یې وتښتوه. وایي ما ویلې مقصود پوره شو، اوس ګوره متاع څه شی ده؟ چې ګورم د سپي په خوله کې هغه څیره ده چې په کومه څیره باندې زنانه د غوړ لوښی مینځي، نو یو وارې دو وارې منفعت په اخیستی کېږي، نور ځای ته قابل منفعت نه وي. نو د سپي په خوله کې هغه څه ولاړ وتښتېدو، نو ما ویلې بس مطلب پوره شو، بیرته راوګرځېدم. دغه دنیا حقیقت، د دنیا منفعت، د دنیا ګټې آرام و راحت دغومره ده لکه په کومه څیره باندې چې دوه یا درې وارې لوښی مینځل کېږي، نور دا دنیا فانی ده. نو که کوم انسان زړه دغه دنیا ته ورکړو، د زړه محبت د دنیا سره شو، دا دنیا متاع الغرور ده. که چا د زړه محبت نه و، متاع قلیل ده، یو څه وخته پورې به ګټه په اخلي، نور آخرت ته د موږ زندګي روانه ده. او که چا دغه لږ وخت مختاره وګرځو، متاع الغرور شو، د دوکې شی شو.